لکه حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ یو غلامو، نو پاغه به مزدوری کولا. دا په عربو کې دا یو رواجو چې غلامان بچا دیلا غشتل چې زما خدمتو کی، چا بدیلا ساتل چیرې دا کاریگر دی نو دی بکار کوي بازار کې، نو مال به ماخام پیسې پیدا کوي. چا به پی دیاړي کوله چې د دیاړي کوا او دومره پیسې ګټه مال راوړه. نو دا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ یو غلامو، هغه ته وی ته دروازه کار کوه او ماخام مال پیسې راوړه. نو د بکار خدمت کوه او ماخام به حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ له چې څه ګټلي پیسې به راوړل. نو یو ځل یې ولا څه خوراک راوړه، تازه خوراک. حضرت ابوبکر صدیق هغه خوراک وخوړه. نو هغه غلام ورته وی وی نور کله خو به ما نه تپوس کو چې دا خوراک د څه دی، نن خو د تاړو تپوس ما نه ونه کړ. حضرت ابوبکر صدیق ورته وی وږي هم ډېر زیات، ډېر وږي وم، نو چې خوراک دې کېښود نو اړو تپوس مې محسوس نه که ضرورت او مې خوړه. خو وی اوس ته نه تپوس کوم. وی دا کم ځای و؟ وی دا چې کله زه په جاهلیت کې وم د اسلام نه مخکې، نو یو سړي له مې څه منتر جادو کړی و، او په منتر جادو نه پوهېدم، دوکه مې ورسره کړې وه. نو هغه قرض مې په هغه سړي باندې پورې و. نو اوس د اسلام نه پس په لاره تېرېدم، په هغې کې وادو. نو زه ورغلم، ما ورته وی چې وروره زما د هغه منتر جادو هغه پیسې د باندې پورې دي، شابه راکه. نو وی دا ډوډۍ خوراک یې راکه چې دا پکې واله، دا چې تا ته مې کېښوده او ته وخوړه. اوهو انا لله و انا الیه راجعون. په ما د حرامه ډوډۍ وخوړه. یو خدا ده چې منتر او جادو باندې پیسې غشتل ګناه ده، او دویم دا چې ته پې نه پوهېدې، دوکه دې ورسره کړې ده او په دوکه دې پیسې وګټلې، دا دې دویمه ګناه وکړه. لکه نن سبا مونږ خلک په دوکو څونه پیسې ګټو. زه حیران شم چې مسلمان د پیسې دپاره څومره ټګۍ کوي او څومره دوکې کوي. سوچ مې لاړ شي چې خدایا دا مسلمان کوم ځای ته ورسېد، د ده په زړه کې اړو یره د خدای شته دی نه، داسې په خولې دا وایي چې آمنتو بالله، هلکه په الله د ایمان دی، د الله خبره ومنه که نه. او بالیوم الاخر اخره کې وایي چې د آخرت په ورځ مې ایمان دی. نو د آخرت په ورځ چې د ایمان دی، نو ته آخرت منې؟ اسی ایمان دی، د خولې خبره ده. د آخرت په ورځ د ایمان دی، نو آخرت کې به د نه خدای تپوس نه کوي، هغې لرې ځان نه دی تیار کړی. دا سوچ ته شته او که دا سوچ ته نشته؟ څومره ټګۍ زمونږ خصوصا په دې دوکانونو کې کېږي. نن په ټوله دنیا کې ګرځه، ما سوا د یو څو دوکانونو نه، ټیک ته مسلمانان او صالحان هم شته، دا نه وایم چې ټول یو شانتي دي، خو سوچه چای به چته ډېره کمه پیدا کې. د دوکې چای ده، پکې سیزونه ګډۍ او رنګونه والا ورکوي، چیلکې پکې ګډۍ رنګونه ورکوي. سوچه مساله ټیک د صالحان نیکان خلک هم شته، ښه به هم خرڅوي، لیکن کمه به داسې وي چې هغې کې به سوچه مساله وي، ګندونه او رنګونه دي، ادر باندې خرڅوي. دا معمولي غوندې دی ګاډو والا نه ته سودا کې، د پاسه یو شان شی پروت او لاندې بل شان شی پروت دی، دا ګناه نه. د پاسه به ښکلې مزېدار اعلی ټماټري، ته چې ورته ګورې نو ته به چې خدای اومه مې وخوړې او ځان به وررسې، او چې لاندې ګورې شنډۍ به پرتې وي، او کم وخت چې تل اړموي هغه شنډو ته یې ور اړموي کړي. یا لکه دا بره د سر دا پکې واچوه، وی دې لاندې سره به زه څه کومه، داسې وایي که نه وایي؟ نو دا لاندې ځان لکه وغه ځان لکه بیا دا لاندې بره واچوه که نه. خلکو له ولې دوکه ورکوي چې سړی ځان ته په دې رابلې؟ الوګان شو، غوښه شوه، نور سیزونه شو، ټول په دوکه. ایرونو یادو ساتئ، په دوکه که دې مال ډېرم پیدا کو، لاره په غلطه لاره به د نوزي ګور یاد ساته. جیب بره ډکي، برکت په پکې نی. مقدمه به جوړه شي، اسپتال به جوړ شي، بچې به نا جوړه شي، ښځه به نا جوړه شي، شا به وړو اسلام آباد او لاهوره پورې ټسټونه کوه، خو زی به دنه په سوړو به د نځي، خدای به ورته سوړې کولاوي او په هغې به د نځي. او که حلال لږ شي مې او صبر درته وکړو نو سوړې به ورته بندي، مطمئن او خوشحاله به پکې. دا د دوکو کاروبار. نو دا دوکه حرامه.
په دې پمپونو کې مونږ خو روانو په دې سینجي پمپونو کې. اوس خو خیر قصه بل شانتې ده، خو بره به یې لیکلي وو، هغه ریټ به یې لیکلي وو 61. نو پوټې نه هغه ننن به یې ورسره داسې لاندې پوټې لیکلې وه چې سړی دوکه کړي. ابې داسې پوټې نه غوندې ورسره لاندې لیکلې وه چې لرې ځای نه ښکاري. دا اوس شیطان ورته اچوي نه 61.99 چې خلکو ته ښکاره کړي چې زما خو 61 روپۍ نرخ دی. او که بیا څوک وایي چې لکه تا خو 61 نه 2 شپېته دې کټ کړې، نو ما خو لاندې ورسره 99 پیسې لیکلې دي. نو 1 روپۍ څه شی دی چې هغې له دوکه کې؟ زه اوس ته ووایه. اوس یو پمپ والا چې د کروڑونو پمپ چلی، که هغه 1 روپۍ دوکه وکړي په کیلو کې، نو دا څونه فایده هغه ته رسوي؟ هیڅ هم نه. لیکن دا اوس شیطان ورته پړه کې اچوي، لکه څپو لیکه چې 2 شپېته دي که نه، دا ننن مې دې ورسره پوټې نه ولې لیکلی دی؟ دا دوکې دا سخت جرم دی او خطرناکه ګناه ده چې څوک دوکه کوي. رونو دکې تقوا نشته، دی د خدای نه نه یریږي. د قیامت د پرورځ د زړه ایمان ټیک ته مؤمن ورته وایو، کافر ورته نه وایو، خو د ایمان چې کوم بنیادي نښه ده هغه د پړه کې نشته. دی څنګه مسلمان دی؟ نو حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه ورته څه وایي؟ وی دوکه دی وکړه. په دې اخباراتو کې پرون مې یو اخبار کته، نو یې لیکلي چې پپایو کې کیمیکل اچوي. ما مخکې ورځو کې وی پیخو الحمدلله اوس یو ځای کې چې اسکله نو مدیداره ټینګه وه، مې پیخو لکه چې ښه ټینګي. مولوي صاحب وي ټینګ کوم نه مې چای دی خشته راوړې ده. نو وی دا پکې دا ظالمان څه پوډر موډر ګړی او په هغې یې ټینګوي. اوس څه کوې ورسره؟ د انسان صحت سره لوبې دي که نه؟ 2 نقصان شو، پیسه دې په دوکه وګټله او انسان صحت ته برباد که د خدای نه نه یریږي. نو وی تا 2 نقصان وکړل، په جادو منتر دې پیسې واخیستې او دوکه دې کړې ده. اوهو نو څه چلې وکړه؟ تعلق یې ګوته ومنډله چې دا ډوډۍ الټی کړم، زور یې لګاو نو الټی کېدې نه. حالانکې د شریعت مسله دا ده چې تا باندې څوک ډوډۍ خوري او ته پې نه پې او حرام یې د باندې وخوړه، انسان دی، نو پته یې الټی کول څه لازم او فرض نه دي. ته په دې مکلف نه چې خامخا الټی کا، بس غلطي یو سړي ډوډۍ در باندې وخوړه وروسته یې راته وایي چې حرامه مې در باندې وخوړه، نو الټی کول پته لازم نه دي په شریعت کې. خدا د تقوا هغه اخري درجه ده، ورع ورته وایي، هغه اخري درجه. خو له ګوته یې منډله چې کوي نو الټی کېدې، سترګې بقې بقې راووتې. چا ورته وی صاحب ولې؟ وی دا ډوډۍ ورسره وباسم. وی اوبه پسې وڅښه نو بیا کېدی شي الټی درشي. وی ورشه اوبه راوړی، نو اوبې وڅښلې نو بیا په تالو کې ګوته ومنډله، نو هغه ارسې الټی کړل. دومره یې ورسره سترګې بقې وپړسېدلې، رنګ یې ورسره بدل شو، مخ یې سور شو. وی دا دې څو کړل ځان سره ځان دې برباد که؟ شاګردان ورته وی وی که دین وړی سره زما روح او سا راوته نو مې ورسره رایسته، خو دا وړی مې وجود کې نه پرېښوده. دا اخیری مرتبه د تقوا. صحابو کې داسې تقوا نبی کریم صلی الله علیه وسلم متخودلی دي. یو ځای کې نبی علیہ السلام دی یو ښځه میلمه شو، غوښه یې وله پخه کړه چې ډوډۍ خوړله، چې نوړی اوچته کړه خوله کې اړی راړی نه تېرېږي، اړی راړی په خوله کې نوړی نه تېرېږي. نبی علیہ السلام وفرمایل وی داسې معلومیږي لکه دا غوښه چې د کم څاروي ده د مالک نه بې اجازت حلال شوی دی. معلومات والی ښځې نه یې تپوس وکړه، وی دا غوښه تا د څه؟ وی دا مې یو رکوټ چیلوکې یا ګلورکې حلال کړی دی. وی د چا؟ وی نبی علیہ السلام مې میلمه و، زما خوا کې ګاونډیان دي، د هغې نه مې اخېسته. نو چې ورغلم نو مالک یې په کور کې نو ښځې ته مې ووایي چې دا په څو خرڅوې؟ وی خاوند مې نشته. مې زه بس په مې را خرڅ کړه چې خاوند دې راشي خیر اجازت به ترې وغواړې. پیسې مې ورکړي دي، دا نه چې مې نه دي ورکړې، خو خاوند نه بې اجازت حلال شوی دی. نبی علیہ السلام وی داسې وکړئ، وی دا خوراک چې د په قیدیانو میدیانو وخورئ، دا موږ له منع کړی. چې پیغمبر د خلکو مخکې دا کار کوي نو اثر کیږي که نه کیږي؟ که زه مثال په طور تاسو د دلته ناست یم او مسله درته بیانوم او زه په خپله یو مسله کې یو ګناه کې مبتلا یم او تا ته یم چې دا ګناه مه کوه، ته رښتیا ووایې په تا به اثر وکړي؟ نه. که تا باندې به کله اثر کوي؟ هله به اثر کوي چې زه خپله دا ګناه نه کوم، چې زه نه کوم ځان ساتم، نو په تا به هله اثر کوي. او چې زه په خپله پکې مبتلا یم تا ته وایم مه کوه او زه په خپله کوم، اثر به د باندې چته مونه کي. نو رسول الله مبارک لومبي عمل به په خپله کاو، دویم نمبر د صحابو مخکې به عمل کو، نو صحابو کې بیا دا پیدا کېدل به. نو صحابه خو بیا عجیبه حیثیات او عجیبه شخصیات ته جوړ شو. حضرت
حنزله رضی الله تعالی عنہ یو ځل پلار را روان دی او پریشان دی. نو سوی نافق حنزله نافق حنزله نافق حنزله. نو ظاهری معنا خو دا چې حنزله منافق شوی دی، لیکن دا معنا خو موږ نشو کولی. هغه صحابه دي. یو سړی ځان ته ډېرم ګناهګار وي، ګناهګار یم، خو ته خو نه شې ویلې ورته که نه، خو ځان له لګیا دی الله سره معامله ده. نو نافق حنزله نافق حنزله معنا به یې دا وکړم چې ګډوډ شو. حنزله ګډوډ دی، حنزله ګډوډ دی. حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه ولا په مخه ورغی او دوی همدغه روان دي چغه وي نافق حنزله نافق حنزله. حنزله ګډوډ دی ګډوډ دی ګډوډ دی. ابوبکر ورته وی مالکه څه شوي هلکه څه چل دی خیر دی؟ وی حضرت ابوبکر وی چې موږ د نبی علیه السلام سره په مجلس کې ناست یو نو وی موږ بل شان یو، بل شان حیثیت دی زمونږه. داسې راته را جنت ښکاري لکه په دا سترګو چې وینو، او دا دوزخ داسې محسوسو لکه چې دا په سترګو باندې اینو. بل شان کیفیت په دې وړونو کې. خو چې د نبی علیه السلام نه دې خوا شو او بیا د خپلو ښځو او بچو سره ګډوډ شو، نو بیا مغه حالت نه، بیا مرانه هغه آخرت یېري، بیا جنت یېري، بیا دوزخ یېري. بچی ښکلو او ښځو سره ناس پاس شو. هغه چې د پیغمبر مجلس کې څه دي هغه بیا نینو او نه محسوسو. نو لکه مې دا راله چې دا چې ته منافق نشو، منافقان نشو. التم یو حالت دی د منافق خو د نړۍ یو شانتي ظاهر بل شانې که نه. نو دا خو هغسې نه ده، خو لیکن د پیغمبر سره یو حالت دی او کورم د بچو سره بل حالت. التم دنیا یېره ده، کورم بچو سره دنیا یاده ده. التم آخرت یاد دی، کورم بچو سره آخرت نه دی یاد، دنیا یاده ده. حضرت ابوبکر ورته وی الکه انا وجد وی زه خو هم دا مونمه وی دا شی خو په ما کې هم شته چې د نبی علیه السلام مجلس کې یو شانتي یو او چې کور لاړ شو بیا بل شانتي یو. زه چې ځو چې د نبی علیه السلام نه تپوس وکړو، رالل حضور پاک مبارک ته کېناستل او دوی هم اقه ناره لګی نافقه حنزله. د الله رسوله حنزله ګډوډ دی. حضور پاک هم دې تپوس کوي مالک څه شوي دي، څه مسله ده؟ نو دا حال یې ورته ووی صاحب چې تا سره ناست یو، نو آخرت جنت دوزخ داسې ښکاري لکه په دا سترګو چې وینو. دنیا مو یېری او چې ستا نه لاړ شو او کور ته بچو ښځو سره ګډوډ شو، بیا مو هغه حالت نه. نبی کریم کور دا هغه تقوا ده، دا هغه تقوا ده. دې ته هغه تقوا وایي زړه کې یره او خشیت په زړه کې راشي، دا د تقوا یو مرتبه ده. نو راغی نبی علیه السلام ورته وی ای حنزله ای حنزله وی که تاسو ما سره په کم حالت یې او دا حالت هم همیشهی، کور کې هم دا حالتي، بچو سره هم دا حالتي، پلار هم دا حالتي، نو لصافحتکم الملائکة علی فرشکم. وی بیا بم دې حد ته مرتبه ورسي چې فرشتې به د سره په کټونو بسترو کې ستړي مشي کوي. ولیکن ساعتا یو ساعت به داسې وي یو ساعت به داسې وي. دا خو دنیا حالت دی، دنیا کې خو داسې کېدی نشي. ما والا حالت که پکوري بچو سره به څه کوي، بیا خو ګټه نشي کولی. بی بی سره به څه کوي، تعلقات نشي قایمولی. دوستانو به سره به څه کوي، گپ شپ او خوش طبیعتي بیا نشي کولی. یو ساعت به یو شانتې بل ساعت. د پیغمبر علیه السلام د مجلس به داسې مثالو لکه بلف ته چې کم ځای نږدې وي زیاته رڼایي پکې، او د بلف نه چې کم ځای لرې وي نو هلته رڼا کم وي. داسې ده که نو چې حضور پاک مجلس کې به څوک ناست و به ټوله رڼا وه، لکه کې به هم رڼا پرته وه، سترګو کې به هم رڼا پرته وه. او چې د پیغمبر علیه السلام د مجلس ته به اخوا شو او کور ته به لاړ، د رڼا سر به کت. داسې لکه تاسو یا مونږ چې ته د یو عالم تقریر اورو نو هغه حالت بدلی بل شانتي وي، او چې تقریر ختم شي او سړی کور ته لاړ شي نو حالت بیا بل شانتي وي. دا یو اثر وي د مجلس. لیکن صحابو کې دا سوچو چې دا ولې داسې دی. کم حالت چې زمونږ د رسول الله مبارک په مجلس کې دی چې هغه حالت چې زمونږ په کور کې وي، دې ته تقوا وایي. ما تاسو ته حدیث 13 جمعه ویلو چې نبی علیہ السلام فرمایي چې اوه کسان د الله د عرش لاندې د قیامت پر ورځ باندې، اوه کسان او نور به څونه نږدې وي، یو میل به نور نږدې وي، یو میل. نو په ترمذي شریف کې یو حدیث تیر شو پرون نابل اور زمون په ترمذي شریف کې حیران شم. وی میل هغه صحابي وی اراوی وی میلونه خو دوه قسمه دي. وی یو خدا میل دی دا چې کم په سړک باندې کم لګېدلی دی او په لاره لګېدلی دی، او په عربی کې میل سلی تم وی چې په سترګو کې سړی وی. میل عربی کې سلی مونږ پښتو کې سلی ورته وایو،
رجلو مکې پروت او سترګه کې وي. نو نبی علیہ السلام وی چې نور به 1 میل نږدې وي، نو آیا دا ځمکې والا میل دی او که هغه سلی والا میل دی؟ دومره به نږدې وي. او هر سړی به په خپله خوله کې ډوب پروت وي، ډوب، د چا د کونډو پورې، د چا د بډې پورې، د چا د سینې پورې، او د چا د خولې پورې. دغه میدان کې به 9 قسمه خلق د الله د عرش د سوري لاندې ناستي، به الفاظ دیگر د الله میلمانه وي، د رب العالمین او د پروردگار میلمانه وي. نو هغې 9 کې یو کس څوک دی؟ تقوا والا، متقی، رجل ذکر الله خالیا ففازت عیناه. هغه سړی دی چې دی ځان له په کوټه کې دی، ځان له په جومات کې دی، هېڅوک نشته، پروردګار ورته رایاد شو، نو سترګو نه اوښکې وبې دی. وی منله چې الله زما ارس ویني، وی منله چې الله ما ګوري. د خلکو مخکې خو هر سړی نیغي، د خلکو مخکې د نوکر د خپل افسر مخکې ټیک ټاکي، پلار د بچو مخکې او بچې د پلار مخکې ټیک ټاکي، رور د رور مخکې ښځه د خاون مخکې ټیک ټاکي. جومات کې چې خلکو سره ناست ټیک ټاک پې شرمېږي به چې دا ګناه د خلکو مخکې کومه، دا رور به راته وایي چې دا څه کوې، دا زوی به وایي دا څه کوې، دا پلار به وایي دا څه کوې، دا ګاونډي به وایي دا څه کوې، دا افسر به وایي دا څه کوې. لیکن کمال به تقوا به دې الی ذکر الله خالیا، چې ځان لی هېڅوک هم نی او الله را یاد کې، او د سترګو نه دې اوښکې دارې ووایي. دا صفت بزان کې پیدا کو. ورونو ګورئ، دا تقوا والا صفت بزان کې پیدا کو. دا به نه وایو یاره دا خو د ډېر خلک په دې دوکه دي، که ته ورته وایې نیکي وکړه، مړه رب غفور رحیم دی، الله مهربانه او رحم کوونکی دی. داسې وایي که نه وایي؟ ښه، د پښتنو متل دی، وایي ګوړه ګوړه کوه نو خوله به خوږېږي. یو سړی چې ګوړه ګوړه کوي نو خولې خوږېږي، خوله به کله خوږېږي؟ چې ګوړه وخوري. که ته د ورځې په تسبیح راوالې او 10,000 کرته په تسبیح اړی چې ګوړه 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 ګوړه، نو خوله دې نه خوږېږي. او که داسې یو پوټې غوندې د دې نوک عمره ګوړه د دې ژبې ته راوړله، پټک دې خوله خوږه شوه. نو که ته ډېر هم چې الله غفور رحیم دی او په ما به رحم کوي او ګناه کوي، نو دا ګوړه ګوړه کوه، خوله به دې خوږېږي. د الله رحم وجود ته را دننه که، یو ټوکله ګوړه وخوره، داسې عمل وکړه چې د الله رحم در کې در دننه شي. داسې عمل وکړه، پوټینی عمل وکړه، لږ عمل وکړه، خو چې ته د الله د رحم ستا په دې سینه کې وردن نشي، ستا په دې وجود د الله مغفرت راشي. او که ته هسې ګوړه ګوړه کوې نو په دې دې خوله نه خوږېږي، ګوړه به خورې نو خوله به دې خوږېږي. ځان داسې که چې د الله د مغفرت او د رحم ستا په دې سر او په دې وجود کې لږ پوټینی موردن نشي، نو بیا کار کوي، بیا سم دی. نو موږ ځان له په دې اړه ښه کوو. هلکه زه دې مسلمان پیدا کړی مه جنت ته به مې بوځي. مسلمان یې پیدا کړی، خو د مسلمانۍ کار به کوې. یوازې دا چې مسلمان 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 مسلمان، دغه مثال دی چې ګوړه ګوړه کوه خوله به دې خوږېږي. مسلمانۍ والا کار وکړه، د اسلام هغه عمل په دا ژبه کې ده، وسکه خوله به دې خوږه شي. د اسلام والا هغه پټکي راواله په دا سر یې کې ده، د اسلام هغه جامه راواله په دې وجود یې کې ده، د اسلام هغه عمل راواله، هغه اخلاق راواله او په دا ژبه کې ده. وسکه اسلام، وسکه په نوم نه، وسکه اسلام. نو ته ګوره چې بیا د خوله په اسلام خوږېږي که نه خوږېږي. موږ سکه نه کوو د اسلام. بړستن کې خپې ورکړي، نه مونځ شته نه روژه شته، نه مونځ شته او نه روژه شته، او نه زکات شته او نه حج شته، او نه چېرته مسلمان ته ښېګړه شته او فایده شته، او مسلمان او مسلمان یم ګوړه ګوړه کوه خوله به خوږېږي. یاد وساته رونو، رسول الله مبارک دا نه دي مونږ ته ویلې چې بس الله غفور رحیم دی او مونځ مه کوه، الله غفور رحیم دی او نیکي مه کوه. دی مونږ ته دا ښولي چې ځان داسې که چې الله در باندې رحم وکړي. الله رحیم دی چې رحم در باندې وکړي. داسې عمل وکړه، داسې سکه وکړه، الله غفور دی چې دی وبخي. الله ته توبه وباسه چې الله دی وبخي. نو فضول بدن لړنه خوشاله. او د صحابو کې پریخي دي حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ بادشاہ د امیر المومنین، د مسلمانانو بادشاہ، او د شپې په لارو کوڅو کې ګرځېده. لارو کوڅو کې هسې ګرځي،
چې د خدای یره نی نو د شپې څوک خوب پرېږدي؟ تقوا نی سړی خوب پرېږدي؟ یو غلام د اسلام یو ځل روان یو ځای کې مراڼه ولیدله، وی ما ته وی ته راځه مخامخ چې ته قافلې نه څوک پاتې شوي دي او ښار ته نه دي را رسېدلي، ورشو ضرورت یې نه. وی چې ورلو نو ماشومان دي او هغه جاړي او یو ښځه د اورې بل کړی دی او سمسی ده په کټوی کې وایي. حضرت عمر فاروق رضی الله عنه خوا ښځه نه پیژنده او نه هغې پیژنده. وی دا ماشومان ولې جاړي؟ وی دا وږي دي. نو دا کټوی کې وله څه پخی نو زر پاخه که چې دا لوږې ختمه شي که نه. وی دې کې خو څه نشته په کټوی کې، تشه کټوی ده. وی دا تشه کټوی دی په اور ولې ښې ده او سمسی پکې وی. وی دا ماشومان اوږي دي نار دي ماشومان جاړي. نو دا مې خوب نه ورځي، نو دا مې وله کټوی په اور کېښوده چې د دوی تمه پیدا شي چې مور خو راله څه شی پخی. نو که په دې تمه کې یو پوټې دا جړی قلاره شو خوب وله ورغی. اوهو حضرت عمر ورته وی چې د ماشومانو خوراک نشته، ډوډۍ نشته، اوږي دي، نو ته عمر له ولې نه ځې؟ بادشاه له امیرالمؤمنین له ولې نه ځې؟ بادشاه د مسلمانانو له چې د بیت المال نه څه درکړي. ښځه ورته څه وی؟ وی دا به د قیامت په ورځ پته لګي. اوس خبره پرېږدوه، د قیامت په ورځ د الله دربار زما لاس او د عمر امیرالمؤمنین ګریوان، هلته به خبرې کوم، دلته دا خبرې نه کوم. وی تا نه عمر څه خبر دی چې ته د ګریوان نه نیسې؟ ته خبر کا نو که بیا در لرا نغې او څه در نه کړه نو بیا د ګریوان نه نیسه. وی چې ما نه ځان نشي خبرولی بادشاهي ولې کوي؟ ما نه به ځان خبرې کوي، بیا بادشاهي ولې کوي چې ما نه ځان نشي خبرولی؟ چې دا ټکې ووې بس عمر پاسېد. غلام ته زه چې ځو، ښځه خو ما نه پېژني، زه چې ځو. بیت المال ته ورغی، یو بوجۍ ډکه کړه، زیتون او اوړه او ستوان او هغه زمانه کې چې څه ګډوډ خوراک و د هغې بوجۍ ښه مضبوطه ډکه کړه. چې ډکه کړه اوچته یې غلام ورته وایي صاحب ما ته یې پرېږده چې زه یو څه مې نه دا بوجۍ به زه وړم. ګوره امیرالمؤمنین دی، ستا بادشاه زرداري به اوس بوجۍ په اوږه کړي، ستا گورنر به په اوږه کړي، ستا وزیر اعلی به په اوږه کړي بوجۍ، ستا افسر به په اوږه کړي، ستا ممبر به په اوږه کړي، وبه کړي داسې څوک. دې ته تقوا وایي، دې ته یره وایي. وی ما ته یې را په اوږه کړه او یو شی دی دې بوجۍ په اوږه کړي دي، ستا دې بادشاهان هم بوجۍ په اوږه دي، خو د وبال بوجۍ په اوږو پرتې دي. د قیامت په ورځ د ګناه بوجۍ د دې په سټونو پرتې دي، د ګناه. نشته تقوا، نه مونږ کې شته، خفه کېږئ به نه، نه مونږ کې شته، نه زمونږ په حکمران طبقه کې شته، نه زمونږ معاشره کې نشته تقوا. که تقوا په معاشره کې وي دوکه به نه وه، امن به و، سکون به و، اطمینان به و، خوشحالي به وه. نن د بچي جون محفوظ نه دی، د ښځې جون محفوظ نه دی، د مالدار جون محفوظ نه دی، د غریب جون محفوظ نه دی، د مولا محفوظ نه دی، د مقتدي محفوظ نه دی. عزت نه ستا محفوظ دی او نه د مولا محفوظ دی، نه د خان محفوظ دی او نه د غریب محفوظ دی. داسې ده که نه ده؟ ډوډۍ شته چا سره او چا سره نشته، څوک د لوږې مري، چاله چل نه ورځي چې دې سره څوکم، څوک د لوږې مړ شو، چا سره د پیسې د سنبالي ځای نشته چې دې سره څوکم، او چې چا سره ډوډۍ نشته هم پریشانه دی، او که چا سره ډوډۍ ډېره ده هم پریشانه دی. هر سړی په لوی غم کې پروت دی. ولې؟ دې سینه کې تقوا نشته، د دې سینې د الله سره ربط کنیکشن نشته. که د دې زړه ربط او کنیکشن د الله سره پیدا شو، ته ګوره چې بیا د بلب بلیږي که نه بلیږي. د بلب تار کټ دی نو بلب به څه بل شي؟ بلب تور تیاره ده، تار کټ دی. که دا دې زړه کنیکشن الله سره ولګېد، الله سره کنیکشن دا تقوا ده. اوس لنډه معنا شو تقوا څه ته وایي؟ الله سره د دې زړه د خیر کنیکشن او ربط. که دا ولګېد ته ګوره چې زړه بلیږي که نه بلیږي، زړه مړه دی مړ. وی دا بوجۍ ما ته په اوږه کا. هغه سړی څه وایي؟ هغه غلام وایي صاحب نوکر وایي څه ته، زه غلام نوکر یم، نو بوج به زه وړم که ته به وړې؟ حضرت عمر ورته څه وایي؟ وی دا بوج خو به مې ته یوسې، خو د قیامت په ورځ به مې بوج څوک وړي الله دربار کې؟ د قیامت په ورځ د ما بوج به څوک وړي په سټ؟ غلام وی ور اوچت مې کا بوجۍ نو چې څوک دا بوجۍ د اوړو بلد نی که نه،
ناغه بیا هغه ته وړل بیا ډېر زیات مشکل دی. چې څوک د بار د وړو بلد وي هغه ته اسان وي، او چې څوک بلد دي نو هغه ته ډېر زیات مشکل وي. نو ما به ورته یو ځل پټي ته تللی وم، نو ګڼو ګېډۍ مې را په اوږه کړه هغه شولګر نه. یو ملګری یا زمیندار ما ته وایي چې ته پرېږده موږ به در وړو. نو ما ورته خاندل، مې تا خو 10 ورځې شو دې نه وړل، اوس ما ته راکړه چې ځان سره یوسم. نو هغه د نر بچي ما ته ښه مضبوط ګېډۍ وتړه. چې ګېډۍ وتړه نو هغه خوړی په شو که نه. نو ما ته یې را په اوږه کړه، نو چې په اوږه مې کړه نو پې شوم چې خدای دې سره به اوس څه کوم. نو هغه دوبچو کې مې کله په یو خوا تله او کله په بل خوا تله. اخره کې خوند یې ونه کړه، هغه میدان ته مې وغورځو. یو 2-3 مې دې را په اوږه کړل، مې دا به څوک تورنګزو سره پورې وړي. نو د هغه ماشوم هلک و د هغه زمیندار زوی و، هغه را منډه کړه، هغه یو 2 لاسو اوچت کړه په اوږه کړه، نیغ ما سره را روان شو. نو حضرت عمر خو د بار د وړو بلد نو د بوج. نو حضرت اسلم وی قسم دی چې ما ورته کتل د خپې به کږې وږې تلې راتلې. حضرت حضرت بس یې که ما ته را په اوږه کوې نه، قیامت پر ورځ به زما بار توړې. بوجۍ یې راوړه د خیمې خوا کې وغورځوله. هغه ښځې ته ویې خوا شه، ښځه یې خوا کړه، هغه کټوۍ وینځله او هغې کې څه ستوان او څه اوړه او څه کجورې او څه قیسې پیسې ګډې کړې او لګیا دی، اور نه بلیږي. وی ما ورته وی چې دې خوا شه صیبه چې زه دا اور درته بل کړم. وی ته اخوا شه. نو وی پوکې به وو لوګې به کته، پوکې به وو لوګې به کو. وی قسم دی چې هغه منظر مې اوس هم په سترګو کې دی چې هغه اور لوګې به د حضرت عمر د ګیرې نه پورې پورې ورته راوته. یلوا غوندې پخه کړه. چې پخه کړه هغه ښځې ته وي د ماشومانو سره دې خوا کړه، ماشومانو خوراک وکړه. وی مې چې زه چې ځو که نه صاحب، وی صبر وکړه، دا ماشومان مې په جړه لیدي چې په خندې ووینم. چې ماشومان په خنده او په لوبو ټوقو شو نو روان شو. نو هغه ښځې ته وایي سار له راشه مسجد نبوي ته چې تا له مونږه وظیفه مقرر کړو. وی زه چې درشم ما به عمر څه پېژني؟ وی ته راشه ما به هلته ومونې، زه به یم. او نه پېژنې چې عمر. سار وختي ښځه راله مسجد نبوي ته، چې راله څنګه تپوس وکړي امیرالمؤمنین هغه دی چې ویې کتل ښځه په رستو کېدو شو. خو بېګا خو به د ما پوکي والي دي، خو هغه سړی دی. او چې کله ته عمر رخصتېده نو دا ښځه ورته رښتیا دعا کوي. وی ای مرګري، ای مسلمانه، وی خدای دې د عمر نه باچهی والي تاله دې خدای درکړي. ته د بادشاه لیق هغه د بادشاه لیق نه دی. وی ده ته راشه سهار نه به بیا هلته کې مه ووینې. نو چې ښځې دې ولیده، او بو بېګا خو مې پوکي په ده والي دي، بوجۍ خو مې په ده راوړې ده. نو ښځه وروستو تله. حضرت عمر مرګ ښځه را مخکې کې وظیفه ولا مقرر کړه. وی وایه که نه ترورې، اوس به د قیامت په ورځ د چا ګریوان نیسې، اوس به څه وی؟ دا ګوی دلته که د ما په مخ کې نو هله به دې پرېږدم. وی اوس به زه د قیامت په ورځ د الله په دربار کې ګوی کوم چې الله عمر زمونږ امیرالمؤمنینو او دې شو د خیمې نه بار یو سړی دی. څه چل دی؟ مسافر مجیب. د خیمه کې دا د فریاد اواز ولې دی؟ وی زما کور والی په دې خیمه کې او ماشومې پیدا کېږي. نو بیا څوک دی ورسره؟ هېڅوک ورسره نشته. مسافر یم په دې بیابان کې، هر څه په ځای پرېښودل او نیمه شپه ده کور ته یې را منډې کړې او خپلې بیبي ته وایي د امیرالمؤمنین بیبي چې ته ورته اوس خاتون اول وی، او دې زمانه کې ورته خاتون اول وی. خاتون اول به ورشي داسې به وکړي. وی اله شابه یو مسافر دی او بچی کېږي، اله شابه لږ ما سره لاړه شه، د هغې خدمت وکړه. دیتوب چې ورته وایي، د دیتوب خدمت وکړه. هغې ځان سره هغه وخت کې د ماشوم په کېدو په وخت کې څه سامان لګي، ښځې له څه خوراک پکار یا ماشوم له، هغې زر در راغونډ کړل. او حضرت عمر ته مخکې د خاتون اول د صحابه او د زمانې د حضرت عمر بیبي ورپسې ده. خیمې ته وردن نه شو، خدمت یې وکړه. سړی خو یې نه پېژني چې دا حضرت عمر دی. د هغې ښځې له خدای بچی ورکړه، زوی پیدا شو. چې زوی پیدا شو حضرت عمر ته بیبي آواز ورکړه، وی امیرالمؤمنین مبارک دې شته ستا د دې مسافر رور زوی شو. چې هغه واورېدل په لرزان شو، وی د امیرالمؤمنین دی. نو تقوا لکې د الله یره، دا تقوا معنا شوه. تقوا چې لکې یره راله نو پریز د ګناه نه، دا د تقوا معنا شوه. تقوا د الله سره د خپل زړه ربط او کنکشن د خیر جوړول، دا تقوا شوه.
تقوا څه شوه؟ د دې خپل زړه او د دې وجود پرهیز شو او دا بچ کول شو د ګناه نه او د شیطان نه او د اور نه. دې ته تقوا ویل کېږي. دا یو مشترک غوندې لفظ دی. نو خدای پاک دې په مونږ کې تقوا پیدا کړي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم په خپل یو مثال ورکړي د بني اسرائیلو د یو دریو کسانو. په بني اسرائیلو کې یو درې کسان په لاره تېرېدل. نو باران شو، په زلزل شو. نو دا درې واړه یو غار ته ننوتل. بخاري شریف کې یو اوږد حدیث دی او امام بخاري چې ولې نوم مې ښودلی دی نو هغه پې بره عنوان د حدیث الغار یې ښودلی دی، د غار والا واقعه. نو درې واړه ننوتل غار ته. چې ننوتل ګړز دې زلزله شوه. چې زلزله شوه د غار د خولې نه یو غټ کاڼی را پرېوته او د غار د خولې بند. دی غریبانان په هغه غار کې دننه پریشانه ونښتل چې خدای اوس به څه کوو. رڼا بنده شوه، رڼا نه لګي. هوا بنده شوه، اکسیجن بند شو. خدای دا به اوس څه کېږي؟ دا ډېر ګران کار په ما هم یو ځل تېر شوي دي. ما سره یو ملګری په مکه مکرمه کې یو وخت کې مونږ بره په یو دغه کې اوسېدو بره چت کې. نو په هغه لیفټ ختو. نو هغه لیفټ ته چې څنګه ننوتو او په هغې کې روان شولو چې هغه دې نیمې له ورسېد نو لیفټ په ځای ودرېده، بلکل په دا میانس کې ودرېد. او چې څنګه ودرېده نو بجلي پکې باندې مړه شوه. پکې پکې لګېدلي بجلي پکې پکې هم بند شو بجلي خو پوټینې ځای. خدایه پاکه دا به اوس څه کېږي؟ بلکل الله ګواه دی نه ما خبرې کولی شوې نه د ما هغه ملګري خبرې کولی شوې. سترګې مو بقې شوې، اکسیجن ورو ختمېږي، ساه لږه لګالو. خدایه دا څه شو؟ دا به څه کېږي؟ نو هغې کې یو انټرکام غوندې لګېدلي، هغې باندې م راواغېسته، هغه اوچت که هغه سړي سره خبرې کوو هغه هم نه اوچتوي. یاره جي یو 2-3 منټه دا کیفیت په مونږ تېر شو، خو د مرګ هغه کیفیت و. الله بیا فضل وکړه، هغه شی په خپله روان شو. نو درې واړه غریبانان په غار کې بند شو، تیږه پې پرېوته، اکسیجن، هوا، رڼا هر څه بند شو. دې کې دا یو کس ډېر هوښیار و. هغه وی داسې کار دی چې بغیر د الله نه بل څوک مونږ اوس نشي بچ کولی. مونږ چې بچ کوي نو پروردګار به هم بچ کوي، بل څوک نشي بچ کولی. او پروردګار چې مونږ بچ کوي نو الله به هم بچ کوي چې مونږ الله اوس خوشحاله کړو. که الله هم خوشحاله کړي نه نو مونږ نه بچ کوي. نو الله پس خوشحالېږي په نیک عمل. او دلته په دې غار کې خو مونږ نیک عمل نشو کولی، مونږ خو په پریشانۍ کې پراته یو. نو راځئ داسې کار کوو چې مونږ په دنیا کې چا هم کوم څه نیک عمل کړی دی نو خدای ته بیا ورمخکې کړو چې الله ما دا نیکي کړې ده، ما دا نیکي کړې ده. نو ممکن ده چې رب العالمین په مونږ رحم وکړي. ډېره ښه ده. نو هغه یو کس وایي چې پروردګار ما خو یو نیکي کړې ده. نیکي مې دا وه چې ما مزدوران راوستل او کار مې پې کوم او ورسره مې فیصله کړې وه چې دونه بروجې در کوم. نو چې کله ماښام شو، مازدیګرۍ شو، نو نورو له مې هغه خپلې مزدوري ورکړه او هغه یو کس هغه مزدوري پرېښوده او لاړ. ما ورته ویل لکه خپله مزدوري دی واله، اړو غږ یې ونه کړ لاړ. وی ما وی چې خدایه دې سړي خو دا مزدوري پرېښوده، دا مزدور خو زه پېژنم هم نه، راروي مزدور دی، ده سره به څه کوم. نو زما یو پټی و، ما د هغه غروج راواغېستې، هغه مې وله په هغه پټي کې وکرلې. هغه زیاتې شوې، بیا مې وله وکرلې، نورې زیاتې شوې. نو په هغې باندې وله ما غلامان او وینځې واغېستې او ګډې چیلې اوښان مې واغېستل. وی ډېره موده پس یو سړی راغی، وی ما ته وی چېرې تا باندې زما لږه قرضه ده. ته څه قرضه دې ده؟ یو وخت کې تا له ما مزدوري کړې او زما څه روجې کېدې، هم مې درته پرېښي، ما له هغه خپلې روجې راکړه. اوخو خوشحاله شوم. وی ما وی چې دا مخامخ ګاړۍ ته ورشه، دا چې څومره سامان دي، دا اوښان او ګډې چیلې او دا غلامان دا ټول ستا دي. وی ما ته وی چې ټوکې را پورې کړې، زما خو 100 کیلو دې زمانه کې کیلو دی، هغه زمانه کې به ورته فرق او سا وې. زما خو 100 کیلو روجې کېدلې. وی ما ورته قصه وکړه چې دا له مال زیاتې کړي دي، دا هر څه ستا دي. نو دا سړی وی یا الله که دا کار ما خالص تا د رضا دپاره کړي پروردګاره، ځکه دغه وخت ما صرف او صرف ته راضي کولې. نو الله لږه غوندې دا تیږه ښکته کا چې یو پوټې غوندې هوا خو را باندې ولګي. دې ته هغه توسل بالاعمال الصالحه وی، په نیکو اعمالو باندې وسیله نیول. وی لږه غوندې تیږه وړقېدله او په مونږ یو پوټې هوا ولګېد، اکسیجن خو چالو شو. دا بل وی چې یا الله زما بوډاګان مور او پلارو،
هغه مور او پلار چې زما کوم بوډاګانو نو زه به تلم ګډې چیلی به مې سرولې. په دې منځ کې درته بیا وایم جومات هغه زمونږ کار دی الحمدلله څه ډېر حده پورې شوی دی، خو لکه قرضه را باندې پاتې ده او پلستر هم پکې پاتې دي. نو مهرباني وکړئ چې څومره د چا وس کېږي نو دې سره تعاون وکړئ، ښه دې صدر کې مدد وکړئ خالص د الله د رضا دپاره. لکه ما چې درته کومه واقعه جوړه روانه کړې ده خالص په دې نیت چې دې نه زما هېڅوک نه خبرېږي او الله خبرېږي. دا هر چا د خپل وس مطابق دا د جومات مسله ده چې الله تعالی دا مسله حل کړي. بهر کیف وی ما دا چل وکړه چې ما به ګډې چیلی سرولې، خو چې ماښام به مې ګډې چیلی راوستلې ما به دې پی واغېشتل، نو لومبې به ما مور او پلار باندې سکل، بیا به مې په خپلو بچو باندې سکل. و یو ځل نږدې ګیا کمه وه نو ګډې چیلی مې ډېرې لرې بوتلی وې، نو ناوخته رالم، نو چې رالم زما مور او پلار بوډاګان اوده شوي، نو ما هغه ګډې چیلی ولوشلې او هغه پی مې په جام کې واچولو. وی هغه ماشومان چې څومره و هغه راته رینګېدل، هغې جړل چې مونږ له پی راکړه. وی ما ورته وی چې تر څو مې د مور او پلار باندې نیس کلې نو هغې نه پورې تاسو له نه در کوم. وی دقسې ولاړو مو ماشومان په خپو کې رنګېږي د شپې اکثر حصه تېره شوه. چې تېره شوه سهار قریب شو نو مور او پلار راویښ شو. چې راویښ شو ما ته یې وکتل او بچې وی ما وی چې ماشومانو له به دې ورکړو نه بابا نه بیبې چې تاسو نیس کلې زما بچي به یې نس کي. په هغې مې هغه پی وسکل بیا مې هغه بچو له ورکړل. الله که دا کار ما خالص تا د رضا دپاره کړي صرف دې له پروردګاره چې ته پې راضي شې نو خدای لږ ونې دا کاڼې نوره مړقه وه چې یو پوټې داسې لږه رڼا خو راته لږه پیدا شي. ګوره په نیک عمل الله خوشحالېږي که نه، نو هغه تیږه لږه نوره مړقې ده، خو د تلو لار بیا نشته. دا دریم سوی دا دریم وی چې زما را تر لور وه. دا ګورې د حضور پاک د مبارکې خولې واقعه ده. زما د تر لور وه، زما ورسره ډېره زیاته مینه وه، ډېر محبت و. نو یو ځل چې ما د ګناه مطالبه وکړه نو هغې ما ته وی چې ما له به یو 100 اشرفۍ راکړې نو زه به ګناه کوم. نو زه خو غریب وم نو تکړه شوم لګیا شوم هغه مزدوري او قیسې پیسې مې شروع کړې، هغه 100 اشرفۍ مې ورته برابر کړې. نو ما ورته یو ځای مقرر کړ چې دې ځای ته راشه هغه خپلې پیسې دې واله. وی هغه ځای ته مې راته راغه لور راله هغه پیسې مې وله ورکړې. نو مې چې اوس به زما خبره منې او ډېره ښه ده. نو وی دقه ځای کې یو زما را تر لور ده او یو ځای بل هېڅوک نشته. نو چې ما هغې د ګناه اراده وکړه نو هغه په رپېدو شو، په ژړا شوه. نو ما ورته وی چې ولې زه خو تا سره په زور ګناه نه کوم، ما خو دله پیسې در کړې، اجرت مې در کړه، په پیسو په اجرت یې در کوم او ما دله پیسې په بلو دغه پیدا کړو، تا راته ویلو چې دا پیسې پیدا کا، نو دا په زور تا سره ګناه کوم چې اوس جاړې او رپېږې. وی ما ته څه وایي؟ ما ته وی چې نه د زور خبره نه ده، په دې نه جاړم په دې چې ما دا ګناه چاته نه ده کړې. نو د الله نه یریږم، لوی الله نه یریږم. دې وخت کې هېڅوک هم نشته، یو تی یو زیم یو پروردګار یو الله دی. الله نه یریږم. زمونږ نوجوان کل که دا سوچ پړه کې را پیدا کو والله که بیا د موبایل او د کمپیوټر غلط استعمال وکړي. ته چې دا په موبایل باندې دا ګندونه ګورې او په کمپیوټر دا ګندونه ګورې نو د خلکو مخکې کتی شي نه، د پلار مخکې کولی شي نه، د رور مخکې کولی شي نه. که تا دا سوچ وکړه چې دلته خو زیم او دا کمپیوټر دی او الله دی، دلته خو زیم او دا موبایل دی او دریم څوک دی الله دی، او لکه دا سوچ وکړه چې دا الله ما ویني، قسم په خدای که دې دا ګناه وکړله بالکل به ونه کې. خدا تصور نشته کنه. زه سوچ کوم اخرت منم ټیک تا د ایمان د حق پورې در سره منم چې مسلمان کافر درته نه وایم، خو چې کوم آثار د اخرت د منلو دی هغه د پړه کې نشته، بالکل نشته. ګیس ترکاره شته خو چې ګیس د کوم مقصد اخیستل دی چې پخلی پې وکړې نه دې وانه غیسته، پخلی دې پې ونه کړه. صادر د سره ښه مضبوط شته خو صادر نه چې کوم مقصد اخیستل دی چې یخنۍ کې پې ځان ګرم کې هغه فایده دې وانه غیستله. د ایمان او د اسلام نه چې کوم فایده اخیستل دي هغه فایده مونږ وانه غیسته د ایمان او د اسلام نه. په دې وجه رپېږي او بس وی زه مو یارېدم واقعي. وی ما وی چې ها دا 100 دینار اشرفۍ دا ستا شوې او زه دنه لاړم. الله تا ته پته ده چې دغه وخت کې دا ګناه ما کوله نو ما کولی شوه، خو خدایه ستا نه ویرېدم. دې ته هغه تقوا وایي. هېڅوک نشته.
پروردګاره ستا نه ویرېدم نو ما هغه ګناه پرېښوده او هغه پیسې مې د تره هغه لور ته مفت پرېښودې نو خدایه که دا عمل ما خالص ستا د رضا دپاره کړي او ستا د یارې نه مې کړي الله لږه غوندې تیږه ښکته کړه چې موږ ته لار وشي او بار وځو نو تیږه وړقېده او لار وشوه درې واړه بار ووتل الله بیا مدد کوي که نه د متقیانو مدد کوي پروردګار قرآن شریف کې الله فرمایي چې دا قرآن هدل للمتقین هدل للناس دواړه وایي انسان د هدایت لپاره راغلی دی خو چې کوم انسان ته هدایت وایي نو هدل للمتقین دا بیا متقی او پرهیزګاره شو الذین یؤمنون بالغیب متقیان څوک دي الله مني لیدلی نه دی ګورئ په شیشې مني قیامت مني لیدلی نه دی نه سترګې حواس او عقل قیامت نشي معلومولی د هغې ادراک نشي کولی فرشتې لیدلی نه دي او نه په سترګو لیدلی دي او نه په عقل معلومولی شي او الله وشته رسول وشته بیا مني ویقیمون الصلاة پابندۍ سره منځونه کوي یقیمون الصلاة یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاة منځ پابندۍ سره کوي او بیا راځي څنګه دی ومما رزقناهم ينفقون ما چې کومه روزي دله ورکړې ده د الله په لار کې خرچ کوي بچو لم ورکوي ښځې لم ورکوي جومات لم ورکوي ګاونډي لم ورکوي زکات هم ورکوي قرباني هم کوي چې پې واجبي والذین یؤمنون بما انزل الیک په قرآن هم ایمان دی وما انزل من قبلک مخکني کتابونه مني انجیل تورات زبور دا نور کتابونه هم الله نازل کړي دي الله رستو سوی وبالآخرة هم یوقنون دا ډېره مضبوطه خبره ده وبالآخرة هم یوقنون او مؤکده جمله ده آخرت باندې یقین ساتي چې ما آخرت په لویه ورځ به الله سره مخامخ کېږم او ما نه به الله تپوس کوي عمر مې در کړی څه کې دې تېر کړو خصوصا ځواني دې څه کې تېره کړه مال دې وګټه د کم دی نه او خرچ یې څنګه کړه او پویه مې در کړې و تا د هغې مطابق څه عمل وکړو نو الله وایي چې دا متقیانو نتیجه څه ده اولئک علی هدی من ربهم دا په صراط مستقیم دی تا هلته مخکې صراط مستقیم غوښتی دی اهدنا الصراط المستقیم ځان نه متقي جوړ کا دا صراط مستقیم دی اولئک هم المفلحون دا کامیاب دي نورونو تقوا ځان کې پیدا کول پکار دی د خدای نه تمه به م ساتو او د خدای نه یره به م ساتو حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنه وی که بالفرض د قیامت پر ورځ باندې رب العالمین اعلان وکړي حضرت عمر وی چې ټوله دنیا ری دوزخ ته ځي او صرف یو کس جنت ته ځي بالفرض فرض خبره ده صرف یو کس جنت ته ځي باقي د ټوله دنیا دوزخ ته ځي وی زه به یم چې دا به ځیمه وی دونه مې د خدای د رحم امید شته او که بالفرض الله د قیامت پر ورځ اعلان وکړي چې دا ټول مخلوق د جنت ته ځي او صرف یو کس د دوزخ ته لاړ شي دا ټول مې وبخل په فرض محمول ده بالفرض ابلیس دې ځي او دا کافران دې ځي او صرف یو کس د دوزخ ته لاړ شي نو زه وایم چې دا به عمري دونه د خدای نه یریږم زړه کې د الله یره او یو صحابي دی د نبی کریم صلی الله علیه وسلم هغه سره حضور پاک مبارک پټ پټ رازونه ښودي پټ پټ رازونه یې ورسره ښودي ډېر پټ رازونه صاحب السر ورته وایي د نبي علیه السلام رازدار پټ پټ رازونه ورسره نو حضرت عمر فاروق رضی الله عنه یو ځل تپوس وکړو چې ملګري تا نه یو تپوس کوم وی تا ته خو نبي علیه السلام ډېر پټ څیزونه ښودلي دي که نه وی او وی منافقان یې درته ښودلي دي وی بلکل ما سره یو فرست پروت دی چې فلانکې منافق فلانکې منافق فلانکې منافق فلانکې منافق لیست را سره پروت دی دا ما ته نبي علیه السلام ښودلي دي خو عمره امیر المؤمنین ورې ښولې درته نه شم ځکه دا د پیغمبر علیه السلام ما سره یو راز دی که ما ته وایي چې ما ته وښایه دا منافقان درته یې ښولې نه شم وی نه وی دا درته نه یم چې ما ته یې وښایه خو صرف یو تپوس ته نه کومه تا سره چې ستا په زړه کې پیغمبر علیه السلام درته کوم منافقان ښودلي دي ته هغې ته لږ نظر وکړه چې د عمر نوم به خو پکې نه الله اکبر هغه عمر چې رسول الله مبارک د ده متعلق د ده مخکې وي عمر فی الجنه عمر به جنت کې ده ته پته ده اورېدلې دي هغه عمر
چې نبی علیہ السلام کله د معراج نه راغی نو عمر ته وی عمره وی ستا محل مې لیدلی دی په جنت کې مې یو خشته ښکلی اعلی محل ولیده نو ما تپوس وکړه چې دا محل د چا دی دا به زمی نو دومره خشته و وی نه دا د حضرت عمر دی په بخاری کې راځي بخاری شریف کې وی ما وی چې ودرېږه ور دننه کېږم خو عمر ستا غیرت راړوان دی شو چې عمر خو ډېر غیرتي دی هسې نه غصه ور نه شي چې ته زما محل ته ولې داخل شوې نو ستا د غیرت ته وجې ور داخل نه شم نو د خوشحالۍ د وجې نه د حضرت عمر په سترګو کې اوښکې راغې ویې ژړل ابکه اغار یا رسول الله زه به په تا غیرت کومه چې ته زما کور ته ولې دننه داخل نه شوې دا م ورته پته ده د جنت کې محل هم شته دا م ورته پته ده چې جنتي دی دا م ورته پته ده په یو موقع کې حضرت ابوبکر او حضرت عمر رضی الله عنهما ولاړ دي او نبی علیہ السلام د ښي لاس کې حضرت ابوبکر ونیوه او د ګس لاس ته حضرت عمر فاروق رضی الله عنه په ګس لاس ونیوه او د صحابه مخکې دقسې ودرېدل وی هکذا نبعث یوم القیامة وی قیامت پر ورځ به موږ د قبرونو دقسې پاسو دا م ورته پته ده خبر دی دا نه چې نه دی خبر لیکن تقوا یره د الله نه په زړه کې دومره ده یریږي کم ساروی ما د تویلی سپی دی سپی او چې چون کې سپی دی په هر چا عمله کوي خو د خپل مالک نه یریږي که نه یریږي ولې د مالک نه یریږي ځکه مالک دو درې ډبه والی دی که څه په دې مالک ورځم ده خو زه دوه څلور ډبه والی بیا مې وی نو سپیم چې په یره پکې راشي نو ټیکي او چې یره د چا نه ني نو په هغه باندې غب کوي نو انسان له پکار دی چې په خپل زړه کې تقوا پیدا کړي یره پیدا کی که د تقوا او یره پیدا که ټیک ټاک بی نه به د ګاونډي نه ګاونډي ته ضرري نه به د زوی نه پلار ته ضرري نه به د پلار نه زوی ته ضرري نه به د دوست نه دوست ته ضرري هیڅ ضرر بني نه معاشره کې به امني سکون به اطمینان بی خوشحالی بی خو مونږ کې تقوا نشته الله دې په مونږ کې تقوا پیدا کړي نو رب العالمین فرمایي قرآن شریف کې یو ځای کې نه بار بار یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله حق تقاته الله نه پړه کې یره پیدا کې خدا سي یره چې د الله د شان مناسب یره ده څه زړه کې به د الله احترام او تعظیم کینې داسې نه لکه د مار نه سړی یریږي الله نه د ظلم یره به نه کې لکه پلار نه او د استاد نه چې سړی یریږي هغه د عظمت یره یې پړه کې داسې ولا تموتن الا وانتم مسلمون او کوشش وکړه چې غاړه بسته تابعدار د پروردګار تر مرګه پورې پاتې شي